عزیزانو دے اولانه عشره کې د کربلا واقعه شوه ده. هغه واقعه تاسو ډېر زیرو بم سره علماء نه اوریدلی به یا به واوري. زدر ته د کربلا هغه اصلي فلسفه او بنیادی مقصد بیانول میں غرض دے. په کربلا کې دغه وخت کې حکومت چو د یزید ابن معاویہ، یزید د معاویہ صاحب زویو او معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اغا صحابیو چې دا کاتب الوحی د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ قرآن بچ نازلې ده نو یو کاتب پکې د وحی دی هم دا یزید د زویو او په دغه ملک په دغه وخت کې د حکومت دې کې شک نشته چې و د صحابي زوی لیکن خپل کردار او خپل کرتوتونه چې هغه د نظام محمدی نه خلاف خلک يرولی د یاري چاغګ نشو کولی. بیعت هم دنیا چې د دنه د یاري کړو او دغه دعوت د بیعت چې د امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تم ورکړش چې ته د یزید نه بیعت وکا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل چې ٹھیک ده بیعت کول ګران کار نه دی، صرف دومره ده چې هغه قانون چې کوم زما د نیکه په کور کې راغلی دی، هغه قانون چې کوم زما نیکه والا ترتیب ورکړی او جوړ کړی دی، د هغه قانون د دفعاتو خلاف ورزي کوي دی، نو هغه قانون ما ته اجازت نه راکوي چې زه دنه بیعت وکړم او دې تسلیم کم او دې ومنم. عزیزانو اصل رنگ او رخ چې دی د کربلا هغه دا دی. زمون کې دا سنیان دي کسب بلاګان دي، دوی په دې محرم کې محرم مناول صرف دغه ته وایي چې په آخر لسمه ورځ باندې ادیرو تلار شي په مړو بمو به واچي او ښځې پکې کیرونه میرونه پاخه کی او سړی پکې خدای خبر څه چلو کی. دا په سنی دنیا کې د محرم مناول دیته وایي او به ولې په مړو اچوي. په دې لسمه ورځ باندې دنیا وګورئ ښځې او نر ادیرو ته رواني منګي ورسره او په مړو باچي. دا ولې وایي امامان تږي شهیدان شوي د دوی د عقل ته ګوره. زه خو وایم چې تاسو پورې سرونه نه دي کاڼي در پورې نه. امامان 1400 کاله وشو تږي په کربلا کې شهیدان شوي دي او ته په دلته په خپلو مړو باندې اچي. نو ته په ایمان ووایه چې تږی ته یې او به زه څکم نو ته پې مړېږي. اوس د دې قوم عقل دی. تاسو هر کلي هر وطن دی ټول صوبه سرحد کې وګورځئ په لسم او نهم محرم باندې دا دیرې ډکي او د کلالانو بار منګي لګولي او نرغه دی چې نوی منګی علي اوبو نه ډکوي او دیرې ته وړي او یو کټوری اوبه په مړو باندې اچي چې امامان تږي شهیدان شي. تاسو خلق زه خو ځکه وایم چې د سړي زامن ورک شو. ښځې او نر د نه سړي زامن دي، ښځې او نر اوبه په خپل مړي اچي او امامان تږي په کربلا کې شهیدان شوي دي. نو دې ځای نه لاندې څه پایپ لاین تلی دی چې دا اوبه هلته هغې ته بیا دا اوبه د مرګ نه وروستو چاته وررسي. هغه بنیادي فلسفه د دې واقع چې ده په هغې تر اوسه پورې سني دنیا پوه هم نه ده، پوهېږي نه چې دا جنگ شوی ولې و، بنیاد یې څه و. عزیزانو بنیاد یې دا و چې هغه قانون چې کوم زما د نیکه په کور کې جوړ ته د هغه قانون نه خلاف ورزي کوي. ستا په دور حکومت کې حرام حلال شوي دي، نارواو ته روا ویلی کیږي، شراب پکې څکلی کیږي، زنا پکې کیږي، حرام ستا په حکومت کې حلال شوي دي او زما د نیکه په قانون کې دې څیزونو ته حرام ویلی شوي دي. نو څو پورې دي چې دا حرام بند کړي نه
तरغ پورې زستا بیعت نکو. که د پاکستان قوم کې ایمان وې نو په دې 15 کاله کې به د پاکستان یو حکومت هم تسلیم کړی وې. ځکه چې هر حکومت چې راځي هغه د حرامو جړ دی، د نارواو جړ دی، د بے حیایۍ جړ دی، د بے غیرتۍ جړ دی. هر حکومت چې راځي نو دا حکومتونه د دې قابل دي چې دې ته سړی سر ټیټ کړي او دا تسلیم کړي. د امام حسین بنیادی جګړه دا وه. بیا د کوفې خلق ورپسې راله، د کوفې خلق ورپسې راله چې صاحب تا سره یو، چې څنګه وې هغسې کوو او د ده مقابله کوو. امام حسین رضی الله تعالی عنه سره د بالو بچه کربلا ته ورسېده او خیمې ولګولې او اعلان یې وکړو چې یا به جنګي او یا به ته د خدای قانون ته تسلیمیږي. دغه وخت کې ابن زیاد په دغه علاقه گورنر و. ابن زیاد نامه یې وه او دته به یې وي ابن مرجانه. بادشاه حکم و چې ختم یې کوي. عزیزانو دا اهلی کوفه چې دي دا ټول تې وتښتېده په خاص وخت کې. امام حسین رضی الله تعالی عنہ صرف خپل خاندان 72 کسان پاتې شو. اوس څه کوي؟ دا وایي چې سر قربانوم، بچی قربانوم، لیکن د باطل په لاس کې لاس نږدم. ابن زیاد فوج راوستو ته ګیر چاپیرې په 72 کسانو باندې جنگ شروع کو چې دا 72 به در باندې قربانوم یا به ته قرآن ته سرنګون کی. جنگ شروع شو. عزیزانو نمبر په نمبر د خاندان رسول بچی به قربانې ده، نمبر په نمبر. په دغه وخت کې د شاه قاسم کویدن شوې وه. اوس خیمې لګېدلې دي او د شاه قاسم کویدن هم شوې ده، جنگ هم شروع دی. امام حسین رضی الله تعالی عنہ وی چې جنگ هم شروع دی خو کویدن چې شوي نو سنتو باندې عمل کول ضروری دی. راځئ چې دا ډولی م راوړو. امام حسین د یار په خط و خال باندې بچی قربانۍ، بچی پې قربانۍ. زنانیو ته وی چې دا د شاه قاسم واده پکې وکړي. نو یو خیمې نه بلې خیمې نه ډولی م راوړ او د هغه شهیدانو د وینو نکریزې لاس باندې جینۍ ته ولګو. د شپې ړومبی شپه ده، آواز وشو چې راوځه جنگ لا. توره راواغسته. ناوې ورته څه وایي؟ ناوې ورته څه وایي؟ ځانونو ته وګورئ. تاسو کې چې ودونه یي ځانونو ته وګورئ، ډولۍ ته مو ګورئ، هغه جنجونو ته مو ګورئ، وریجې چې پخ کړي خلکو ته ټوکرای ټوکرای کېږي دغې ته وګورئ، دا غټ سریم چې والا راغوښتي دغې ته وګورئ، د شاه قاسم واده ته مو ګورئ. د شاه قاسم بی بی قاسم توی جانا مزه زمانا. د لومبۍ شپې ناوې ورته. د شاه قاسم بی بی قاسم توی جانا مزه زمانا. شمر ظالم بدی د غشو په باران وجنی، دا مظلومان وجنی. او دا څوک کوي دا کار؟ قرآن وائی د قرآن بیا خاوندان وجنی، دا مظلومان وجنی. امغه خلق وجل چې چا قرآن لستو او چا قرآن منلو. تاسو به وایي اوفو داسې کافرو چې چا قرآن وی او مغې هغه څوک وویشته چې چا د قرآن خاوندان اوج. قرآن تاسو ویلی دی که نه؟ د تاسو چې په چا ډس کوئ او څوک ولئ هغه قرآن مني که نه مني؟ نو قرآن وی او د قرآن خاوند وجنې که نه؟ خو چې ووتو جنگ کې راګیر شو، شهید شو، د خیمې مخې له یې پرې کړی سر راوړو. اړومبۍ شپې ناوې ورته راووته او په مخې ورته لاس ووهل. علي اکبر نمبر راغی. الله اکبر. هغه ورځ د چا زوی شوی ما ته یې ښه نامه پې کېده، مال علي اکبر نوم پې کېده. وی یاره جي علي اکبر څه زړه نامه ده،
داسې نوې غوندې نامه وښیه. ما نوې نامه درته وښیم ویلې او مال دغه نامه پکې ده، دلیپ کمار نامه پکې ده. وی چا څوک دی؟ مال د هندوستان یو مشهور ډم دی، پاکستان ته چې راغلی هم ډېر استقبال یې شوی و. ما دا نامه پکې ده، دا نوې ډېره ښایسته نامه ده، د ډم نامه پکې ده. زه خدای دې د دغه زوی سر کپ په خوله که چې دا تا راوړی دی ورکېږه. علي اکبر وایي زړه نامه ده. دا خلق دی، دا څه قوم دی. اوس ما نه څوک تپوس وکړي داسې غوسه راشي ویم چې لخته را سره یو دا شونډې پې وپړسو، سخت ورید پرید کېږو. علي اکبر نمبر راغو، خیمه کې توره راواغست. علي اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور ځي، زړه مې نسکور ځي. علي اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور ځي، زړه مې نسکور ځي. پستر ګوړل شه چې څوک داسې شهزادګان وجني، دا مظلومان وجني. او چې بار ووتو د تورو په منځ کې ګیر شو، علي اکبرم انا لله و انا الیه راجعون. امام حسین نمبر راغی، لسم محرم دی. آواز شو چې ماشوم پیدا شو په خیمه کې، لږ بانګ ورته غوږ کې ووایا، نو بیا ځه جنګ له راوړئ. امام حسین ماشوم په غېږ کې واغستو، غوږ کې ورته اذان کوي، غوږ کې ورته بانګ ووایا، بیا ځه. ماشوم یې غېږ کې واچولو، اذان یې ورته شروع. چې اذان یې شروع کړو، غشی راغی د ماشوم په دې ځای کې ننوت او دې ځای نه ووت. اوس پیدا شوی امام حسین د مرۍ هغه وینې په لاس کې راوچتې کړې او اسمان ته یې لړه کړې چې او د خط و خال مالکه چې زه در باندې عاشق ما د نن ورځې پیدا شوی ماشوم هم ستا په خط و خال باندې قربان کړو. چې بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا خور و د امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی چې څه وخت کې ولیدو چې زما ورور د تورو په منځ کې ګیر شو، نو دی د خپلې خیمې نه بې اختیاره بار را منډه کړه. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ هغه جنگ پرېښو او خور پسې را منډه کړه، د لاس نه یې ونیوه او خیمې ته یې دننه کړه او ورته تقریر ورته وی چې خورې خبره واوره، که تا په خپل اختیار باندې په خپل اختیار خپل سطر مات کړو او پردي سړي ته ولیدې، نو الله به سزا درکوي. اوس دا خبره امام حسین په داسې وخت کې خپل خور ته کوي چې تمام اهل بیت رسول د خیمو سره علال کړي پراته دي. دې وخت ته وګورئ او د امام حسین خپل خور ته د سطر تلقین ته وګورئ. دا څه د عقل خبرې نه دي، نه دا د سوچ خبرې دي، دا هغه خبرې دي چې نه په عقل کې راځي، نه د چا په تصور کې راځي او نه د چا په سوچ کې راځي.